مول دا مجاهد چې دی دا درې یو لفظ د مجاهد دی، یو صورت د مجاهد دی، یو حقیقي مجاهد دی. د مجاهد لفظ خورا آسانه دی، په خوله کې وایي میم موجی مؤلف و ها و دال مجاهد. او صورت د مجاهد هم خورا آسانه دی، څوڼې اوږدې کړه لنګوټه وتړه ټوپک په غاړه کې واچوه شکل نظامي جوړ کړه، دا مجاهد. او یو حقیقت د مجاهد دی چې واقعي مجاهد دی، چې صابر متوکل ذاکر خالص نیت د الله د پاره، د ملت غم ورسره، د الله تعالی جل جلاله د کلمې د اعلان مقصد ورسره. دا حقیقي مجاهدین بیا ډېر کم پیدا کیږي. نو اوس دغه دوام لمبر مجاهدین چې دي دا صورتي مجاهدین. واقعیت دی چې دا ډېر ګرځي په دې صفوف کې. دا د صفوفو د تسبیح کمیسیون روانې بیا چې کله معلومات راوړي، یو پخوانی عکس دا بایومټریک شو ولګي، یو اوسنی عکس. پخوا چې وویل یو د خبیث رنګ یا په استخباراتو کې مدیر یا اربکی یا ملی یا دا بلای. اوس یو ګورې دومره څوڼې دي تور پاجې تړلې دي، د پلانکي ځای پلانکی رئیس دی، د پلانکي ځای پلانکی رئیس دی. دا خبیثان دلته راګړ دي. د دې خبیثانو څخه الله پاک دا پاک صاحب پاکي ګورې دا باور وکړي دا کرامتي نظام دی، دا د قربانۍ نظام دی، دا د فدایانو په قربانۍ راغلی نظام دی. دا فساد نه پرېږدي په خپل مابین.